السلام علیکم ورحمت الله. قدر لیدونکو تاسو پوهیږئ زه او شیرین جان په کال کې یو ځل سره مخ کیږو د روژې په مبارکه میاشته کې د څه لپاره د هغو هیوادوالو لپاره چې هغوی د وچو ډوډۍ فرمان وي. الحمدلله هر کال ګڼ شمېر هیوادوالو دپاره زه او شیرین جان قرارداد لاسلیک کوو او دوی دپاره د وچو ډوډۍ کمپاین پیلوو. الحمدلله بیا هم د الله نه ډېر راضي یو چې دغې مبارکې میاشت ته راورسېدو. داسې ډېر هیوادوال به په تېره میاشته کې ژوندي وو خو ساک نشته. شاید یوه داسې ورځ هم راشي یو داسې کال هم راشي چې ما او شیرین جان کې یو نه وي. خو زموږ دغه د خیر کار زموږ دغه اجرونه او ثوابونه دغه به موږ سره وي، باقي به نور هیڅ هم نه وي، نه به دغه شرکت وي، نه به بل شی وي، نه به لمبایي وي، هیڅ شی به هم نه وي، فقط موږ سره به خپل اعمال وي. ښه پیل کوو. بیا هم ګڼ شمېر هیوادوالو دپاره د وچو ډوډۍ دپاره قرارداد لاسلیک کوو او د الله نه ډېر راضي یو چې د مبارکې میاشت ته بیا په خیر راووسو. نو شیرین جانه بیا هم د مبارکې میاشت ته په خیر راغلی. مننه، خیر اوسې، ډېره مننه. لومړی ځل مو داسې سره کس و که نه، یو کال خو تېر شو. الحمدلله چې د خیر په کور کې سره کس ځو. شکر په خیر کس جان مستوال. قدرمن لیدونکو الحمدلله موږ قرارداد لاسلیک کړلو چې د دې قرارداد په برکت سره به ډېرو بېوزلو هیوادوالو ته د وچ ډوډۍ هغه لړۍ پیل شي کوم چې موږ ورته کمپاین شروع کړی و. او شیرین جان هم ځانګړې مننه کوم چې هر کال دوی هم موږ سره همکاري کړې په دې برخه کې. والله دوی ته پوره پوره اجرونه ورکړي. او موږ سره چې چا همکاري کړې ده د امان کفیله مساعد محمد کوري ودان، الله دې ته پوره پوره اجرونه ورکړي چې دلته به هم یو څه اندازه بېوزلې هیوادوالو نه ګټه واخلي او په نورو ځایو کې چې کومې ساحې دوی ته نږدې وي هلته به هم ګټه ځینې واخلي. الله دې اجرونه ورکړي او هغه نورو ورونو چې موږ سره همکاري کړي په همدې پروګرام کې الله دې هغوی ته هم اجر ورکړي. کوري ودان سلامت اوسئ. انشاءالله د موږ دغه پروګرام به دوام لري. بیا هم ګڼ شمېر هیوادوال موږ تاسو ته په تمه دي چې هغوی سره هم د وچو ډوډۍ دپاره همکاري ورسره وکړو او دوی ته د روژه ماتې دپاره وچه ډوډۍ ورسوو. موږ نه نور هېڅ هم نه غواړي، فقط د وچو ډوډۍ په ارمان چې وچه ډوډۍ ورته ورسوو. شیرین جانه ځانګړې مننه، خوشحال اوسې، الله دې اجرونه ډېر کړي او انشاءالله دغه لړۍ سهار د ننه پیل شوله. دی کړلی شي چې خپل ګرمه ډوډۍ کور ته یوسي او هغه یې د روژه ماتې وکړي. او تاسو نه بیا هم غوښتنه کوم چې هر څه موږ سره په دا برخه کې همکاري وکړئ. دا هغه بېوزله هیوادوال دی چې حتی د روژې په مبارکه میاشته کې دی د وچو ډوډۍ فرمون د وچو ډوډۍ هم نه لري. لوږه ډېر سخت شی دی. که موږ ته چې دغه روژه وکړو نه موږ ته چې اوس روژې نیولې د وږي یو څومره سخت دی. هر شي مینه دور چې هر شی کس و مخ مو سې وړي. که چېرته یو انسان وږی وي او وږی خېټه موړ کې او موږ چې په د روژې مبارکه کې چېرته ماړۍ وخورو څومره راحته شو څومره خشول شو. نو دغه انسان ته که چېرته موږ ته په روژې په مبارکه میاشته کې وچه ډوډۍ ورسوو او د روژه په موده کې دی چې خوشحالتیا وکړي. کله چې انسان خشول شي د الله پاک په خپل انسانانو نه چې کله خشول وویني دی خوشحالېږي. کله چې الله خشول شو نو دې نه بهترینه خبره بله نشته. نو انشاءالله موږ دغه لړۍ دوام لري. نورو لومړۍ ته به هم څو ته به هم قراردادونه لاسلیک کوو. تاسو نه خدای پاماني وښولو پر بیا ښې چارې ښه وخت درته غواړم. شکر شکر مسلمان